د ننګرهار مرستیال والي په مشرۍ د رسنیو استازو او دولتي ادارو ویاندویانو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په دغه ناسته کې د خبريالانو له لوري یو شمېر وړاندیزونه او غوښتنې شریکې شوې چې د مرستیال والي له لوري ورته د همکارۍ او حل ډاډ ورکړل شو. ننګرهار ولایت کې د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست تر چتر لاندې د ماشوم ساتنې مؤسسې له لوري 228 کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د دې مرستو په ترڅ کې 149 کورنیو هرې کورنۍ ته د بیلابیلو موخو لپاره 2600 افغانۍ او 9 کورنیو ته د خوراکي موادو لپاره 15900 افغانۍ وویشل شوې. د ننګرهار ولایت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس حاجی باز محمد عبدالرحمن په ختیځ زون کې د اکبر موسسې مسول ایمل نړیوال سره د همغږۍ ناسته وکړه. په دې ناسته کې د اکبر موسسې مسولینو د روانو پروژو په اړه تفصیلي معلومات شریک کړل چې پکې د راستنیدونکو کډوالو سره مرستې او سرپناه جوړول شامل دي. او سره رود ولسوالۍ کې یو شمېر غیر قانوني خصوصي روغتیايي کتنځایونه او لابراتوارونه مهرلاک شول. د ننګرهار عامه روغتیا ریاست د روغتیايي قوانینو د تطبیق او بررسۍ ټیم د سرخرود ولسوالۍ د صحت مسؤل په ملتیا د بررسۍ په ترڅ کې 4 بابا لابراتوارونه، 3 بابا د ډاکټرانو کتنځایونه او 2 بابا د غاښونو کلینیکونه د قانوني اسنادو د نشتون لامل مهرلاک کړل.